السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نن ورځ کې مثالونه حلوو په اندازهګیرۍ کې د شکمن رقمونو محاسبه ده. یو درې مثاله حلومه. اولنی مثال د اوبو د لزوجیت فرمول راکړل شوی دی. د اوبو لزوجیت مساوي کیږي پای په افقي ډول باندې یو نل دی، د اولې نقطې فشار پی یو دی، د دویمې نقطې فشار پی دوه دی، آر شعاع ده، ال لینت یا طول دی، او وی بر ټي سرعت وخت چې دی هغه د دې پیپ د عرضي مقطع نه راوتونکي اوبو څه دی مقدار دی. فرمول راکړل شوی دی، ځواب را ایستل شوی دی، حل شوی. ځواب دا لري خو په طول کې د شکمن رقم فیصدي اشاریه 5 ده، په شعاع کې 5% ده شک، پی یو او پی دوه د دې دواړو تفاضل کې شک څومره دی 2% دی، او وی بر ټي دغه دواړو کې 3% شک موجود دی. پوښتنه دا ده چې په دې ځواب کې به څومره شک موجود وي. نو څو عدد دي دلته خو ډیر دي. که چېرته موږ محاسبه کوله د دې او د دې د شکمن رقمونه مطلق سره جمع کېدل، آر توان لري نو د آر فیصدي باید پیدا شي یا کسري شکمن رقم پیدا شي، څلورو کې څنګه شي ضرب شي، مخکې تیر شوی. ال شکمن رقم فیصدي لري، دې سره د ضرب حالت کې دی باید ورجمع شي. وی او ټي د تقسیم په حالت کې دي نو باید فیصدیانې سره څنګه شي جمع شي فیصدیانې. خو دلته سوال کې دا راکړل شوي چې د پی یو او پی دوه ما اندازه کړی دی، په دې دواړو کې د شکمن رقم فیصدي څو ده 2% ده، او وی بر ټي چې ما محاسبه کړی دی په دې دواړو کې شکمن رقم فیصدي څومره ده 3% ده. نو دا سوال یې لږ اسانه کړی دی. د شکمن رقم د فیصدي پیدا کول لپاره په ځواب کې شکمن رقم دې ته مطلق شکمن رقم وایي. که تقسیم یې د په مقدار باندې کو په دې باندې یا دې سره، دا اوس شوه کسري شکمن رقم. که چیرته ضرب سل کو نو دا اوس فیصدي شوه، یعنی دلته ورسره که سل بر سل ولیکم دا یو سل نه دی، دا فیصدۍ ته اوړي. څه ته اوړي فیصدۍ ته. نو بار بار یې نه لیکمه، مستقیما به یې فیصدي لیکم. ضرب سل فیصده دا مساوي کېږي پی یو منفي پی دوه، پی یو منفي پی دوه. په دې کې چې څومره شک موجود دی تقسیم یې همدا ټول مقدار پی یو منفي پی دوه. دا کسري شوه چې فیصدۍ ته اړم باید سلو کې ضرب هم شي، په سلو تقسیم هم شي، هغه سل تقسیم پی صد ورته وایي، نو هغه فیصدي لیکم. بیا جمع د ورپسې آر دی، په آر کې کسري شکمن رقم یعنی دلتا آر بر آر، فیصدۍ ته چې اړومه ضرب 100%. اوس دلته توان دی، څو توان لري 4، یعنی د آر خپل منځ کې 4 ځل ضرب شوی دی، نو دغه شکمن رقم فیصدي باید څو کې ضرب شي 4 کې. ورپسې څه دی ال دی، د ال شکمن رقم فیصدي څو ده تقسیم حالت کې دی نو باید جمع شي. دلتا ال بر ال ضرب 100%. ورپسې څه دی آخري وی بر ټي دی، جمع دلتا وی بر ټي پر وی بر ټي ضرب 100%. کله مې چې دا ولیکل اوس یې قیمتونه لیکم. نو دې ځای نه به سګما دلتا ان بر ان دې ته ایټا وایي ښه، دلتا ایټا بر ایټا
ضرب سل دغه فیصدي هر حد کې شته دی، لیکلو ته یې اړتیا نشته. اړتیا شته خو د اسانتیا په خاطر یې نه لیکم، اخري کې ځواب به یې موږ په فیصدۍ سره وي. مساوي کېږي دا قیمت را کړی څو دی؟ دا ټول فیصدۍ سره څو فیصده دی؟ 2 فیصده. 2 فیصده فیصدي به ولیکم چې دلته مې ولیکل هلته مې باید ولیکم. جمع څلور دلته آر بر آر ضرب سل فیصده څو دی؟ دلته ده 15 فیصده. جمع ال فیصدي څومره ده؟ ال نیم فیصد. وی بر ټي کې څومره هغه د شکمن رقم؟ 3 فیصده. دا به مساوي شي 4 ضرب 15 شل. شل جمع 2 22. 22 جمع 3 25. 25 جمع نیم 25 نیم فیصده. 25 نیم فیصده. دا فیصد او دا فیصد چې د مساوات دې طرف کې دی دواړه به څنګه شي؟ ختم به شي. نو دې ځای نه به دلته ایټا مساوي شي خپله ایټا د مساوات نه دې خوا راړم تقسیم حالت کې ده باید ضرب ته راشي. ضرب 25.5 سل د ضرب حالت کې دی نو باید څنګه شي؟ 25.5 سل د ضرب حالت کې دی چې مساوات نه راړم سل بشي. او دا مساوي کېږي د ایټا قیمت څو دی؟ 1.137 ضرب 10⁻³ کیلوگرام پر متر ضرب سکند ضرب 25.5 تقسیم سل. او دا به مساوي شي ټول چې حل کوي تاسو ته به ځواب درکړي 2.90 ضرب 10 په توان د -4. 2.90 ضرب 10 په توان د -4 واحد څه دی؟ کیلوګرام متر سکند. کیلوګرام بر متر سکند. دا په دې ځواب کې شکمن رقم شو. دغه ټول عدد به لیکو سره رقم ته، یعنی د دې سره باید شک جمع او منفي ولیکو. او هغه څو دی؟ دلته 10 په توان د -3 دی، دلته 10 په توان د -4 دی. دا به 0.9 ولیکم چې -3 شي. 0.9 ضرب 10 په توان د -3 کیلوګرام بر متر سکند. نو دا آخري ځواب شو. ورپسې اوسط قیمت کې شکمن رقم پیدا کول دي. 1 2 3 4 څلور اندازهګیرۍ م کړي دي. یو 2.23 دی، بل 2.22 دی، 2.23 او 2.00 دی. نو اوسط قیمت کې د شکمن رقم پیدا کولو طریقه مو مخکې زده کړې وه. باید اول اوسط واخلو. 2.23 جمع 2.22 جمع 2.23 جمع 2.00 باید شی واخلو اوسط. 1 2 3 4 په 4 باید څنګه کو؟ تقسیم کو. دا که موږ جمع کو 0 او 3 3 3 او 2 5 او 3
اته، صفر او دوه، دوه او دوه څلور او دوه شپږ اشاریه، دوه څلور شپږ اته، اته اشاریه شپږ اته تقسیم څلور او دا به مساوي شي یو څلور دوه څلور اشاریه یو څلور دوه راځي دلته دوه چې اتو سره ولیکي اته ویشت څلور په اوو کې اته ویشت نو دوه اشاریه اوولس ځواب شو اوسط یې همدا یې ځواب دی څو ځواب دی دوه اشاریه اوولس خو په دې دوه اشاریه اوولسو کې شک څومره موجود دی نو د دغه اوسط نه به د هر رقم انحراف پیدا کړو علامه یې په نظر کې نه نیول کېږي دوه اشاریه دوه درې او دوه اشاریه اوولسو ترمنځ توپیر دیارلسونه اووه شپږ صفر اشاریه صفر یو ډیویشن یا انحراف دا شو د دوه اشاریه دوه دوونه دوه اشاریه اوولسو انحراف دولسونه اووه پنځه بل انحراف دا شو دریم عدد بیا دوه اشاریه درویشت دی دوه اشاریه درویشت نو تیار انحراف پیدا دی صفر اشاریه صفر شپږ دی او د دوه اشاریه صفر صفر او د اوولسو ترمنځ توپیر پیدا کوو دا به شي اووه یو صفر اشاریه اوولس علامه په نظر کې نه نیول کېږي چې مثبت یا منفي صرف انحراف یا لرېوالی اندازه کوو کله چې انحرافونه پیدا کړه د انحرافونو اوسط پیدا کوو شی پیدا کوو انحراف اوسط دا مساوي کېږي صفر اشاریه صفر شپږ اولنینه جمع د دوه اشاریه دوه دوونه انحراف څومره راغلو صفر اشاریه صفر پنځه د دوه اشاریه درویشتونو انحراف څومره راغلی صفر اشاریه صفر شپږ صفر اشاریه صفر شپږ جمع د دوه اشاریه صفر صفر نه انحراف څومره راغلو صفر اشاریه یو اووه صفر اشاریه یو اووه دې اوسط به واخلو اووه او شپږ دیارلس او پنځه اتلس او شپږ څلرویشت دوه حاصل دوه یو درې درې صفر دې اوسط پیدا کوو نو باید په څو ویشو په څلورو دا باید جمع کو اووه او شپږ دیارلس اتلس څلرویشت یو دوه حاصل دوه یو درې صفر اشاریه څلور دېرش تقسیم څو څلور دا به راشي تقریبا یو څلور اته په څلورو کې دوه دېرش پنځه په څلورو کې شل یعنی صفر اشاریه اته اوسط راغلو صفر اشاریه اته او پنځه په موبایل حل کوي نو دلته به ولیکو چې جمع منفي صفر اشاریه اته پنځه یعنی په دې ځواب کې شک څومره موجود دی صفر اشاریه اته پنځه ورپسې بل مثال څه دی که چیرې آر دغومره وي د کورې شعاع پیدا کړئ که چیرې آر قیمت شعاع را کړې وي د کورې حجم پیدا کړئ شعاع را کړې د کورې حجم پیدا کړئ نهم سوال د کورې د حجم فرمول څلور بر درې پای آر مکعب دی د کورې حجم د کورې سطح یا مساحت څومره دی څلور پای آر مربع داسې تاسو د معلومات لپاره اضافه ولیکل شو نو آر را کړی آر د دوه اشاریه پنځه ویشت جمع منفي صفر اشاریه صفر یو په داسې آلې باندې اندازهګیري شوې چې د سانتي متر سلمه برخه اندازه کولی شي د سانتي متر سلمه برخه څنګه کولی شي یعنې صفر اشاریه صفر یو د دې آلې لیست کاونټ دی یا اخرنی حد دی چې دا اندازه کولی شي سانتي متر سانتي متر که ملي متر ته واړوو دا به شي لس ملي متره اشاریه که ختموم اشاریه دپاره یو دوه عدد اشاریه دار د صفر صفر اشاریه ختمه شوه نو یو صفر دې سره ځي د ملي متر لسمه برخه اندازه کولی شي او د ملي متر چې لسمه برخه اندازه کولی شي هغه څه شی ده ورنیر کلیپر دی شعاع را کړې ده قیمت یې وضع کوم څلور بر درې په خپل ځای پای په ځای درې اشاریه څوارلس د آر قیمت څو دی دوه اشاریه پنځه ویشت جمع منفي صفر اشاریه صفر یو دې ځای کې بیا محصل غلطیږي آر قیمت دی دوه اشاریه دوه پنځه سانتي متره
او جمع منفي 0.01 سانتي متر. دا پکې شک موجود دی. شی موجود دی ورکې دلته به داسې نه لیکي چې 2.25 جمع منفي 0.01 کل مکعب. نه، که چېرته دې دا ولیکل سوال غلطوي. نو د آر په ځای خپل قیمت چې 2.25 دی او مکعب. دا تاسې په موبایل سره حل کوئ. زه به یې د کتاب نه ولیکم. چې دا راځي 40.89. دا به شي 40.89 سانتي متر مکعب. دې ځواب څه راځي؟ 40.89. اوس راځو په دې آر کې فیصدي پیدا کوو او بیا یې فیصدي د شکمن رقم فیصدي په څو کې ضربو؟ په 3 کې. آر قیمت راکړی څو و؟ 2.25 جمع منفي 0.01. دا شک دی او دا قیمت دی. نو 0.01 تقسیم 2.25 ضرب 100%. دې نه راځي 0.4%. څومره راځي دا؟ 0.4%. توان یې څومره دی؟ 3. نو په 3 کې چې ورضرب کړو 3 ضرب 0.4%، دا به شي 1.2%. شک پکې څومره موجود شو؟ جمع منفي 1.2%. 1.2%. 1.2% څه شي؟ د دغه عدد 1.2% د دې عدد شکمن رقم دی. باید دا عدد څنګه شي؟ ورکې ضرب شي 8.9. دا فیصدي به پر 100 ته شي. دې نه به ځواب راشي 0.8. دې نه به ځواب څو راشي؟ 0.8 سانتي متر مکعب. نو دا به شي 40.8. که دا راونډاپ کې دا به شي 9 جمع منفي 0.8 سانتي متر مکعب. آخري لسم مثال دی. د همدې موضوع آخري مثال دی. یو سټاپ واچ د 10 اهتزازونو وخت محاسبه کړو. فرض کوي 10 اهتزازونو وخت 100 ثانیې شو. د 10 اهتزازونو وخت 100 ثانیې او دقت د سټاپ واچ څومره و؟ 0.001 سکند. یعنې د سکند زرمه برخه یې څنګه کولی شوه؟ اندازه کولی شوه. نو په دې کې تاسې دقت او شکمن رقم محاسبه کړئ. د 10 اهتزازونو شمېر 100 ثانیې دی. نو د یوه اهتزاز به څومره شي؟ 100/10. دا به دې سره اختصار شي. نو د یوه اهتزاز وخت 10 سکنډه شو. د یوه اهتزاز وخت څومره شو؟ 10 سکنډه. اوس په دې 10 سکنډو کې شکمن رقم څومره دی؟ دقت یې 0.001 سکنډ دی. خو په دې سټاپ واچ باندې ټوټل څو اهتزازونه شوي دي؟ 10. نو دا 0.001 سکنډ په 10 اهتزازونو باندې تقسیمیږي. اب ورکې شک موجود وي. یعنی جمع منفي 0.001/10 سکنډه. اخري ځواب به څو شي؟ 10 سکنډه جمع منفي 0.001 سکنډ. د کې شک ډیر کم موجود دی. نو دا 10 ثانیې تقریبا دقیق وخت دی. شک پکې ډیر نه لیدل کېږي. دا و په اندازهګیرۍ کې د شکمن رقم محاسبه. باوري رقمونه څنګه محاسبه کېږي؟ یو مثال وایم هغه اسانه دي. باوري رقمونه اندازهګیري مثلا 2 عددونه دي. یو د 2.8 سانتي متر، بل د 2.3 سانتي متر.
اوس په دې کې د باوري رقمونو شمېر څو دی؟ 1 2 3. په دې کې د باوري رقمونو شمېر څو دی؟ 2.2 1 2. دواړه زه غواړم ضرب کړم. څه شی کړم؟ ضرب کړم. د ضرب نه چې هر عدد راغلو زر زر به ضرب کړم. 3 پاتو کې 24 2 سل 3 پاتو کې 18 شل 2 سل 3 په 2 کې 6 او 2 8 2 پاتو کې 14 یو اصل 2 په 6 کې یو 12 یو 14 2 په 2 کې 4 یو اصل 15 دا به شي 4 6 یو 6 یو 2 3 عدد اشاریه دار دی نو 6.1 4 جواب راغلو. جواب یې څو راغلو؟ 6.1 خو دلته د باوري رقمونو شمېر 2 دی او دلته د باوري رقمونو شمېر 3 دی. په دې کې تر ټولو کوچنی چې دی هغه 2 باوري رقمونه دي. موږ باید دغه جواب ولیکو خو د راونډ اپ نه به استفاده کوو یعنې 6.2 باید ولیکو. دا به آخري جواب شي. د باوري رقمونو همدا ترتیب دی. که 15 رقمونه مې خپل منځ کې جمع کړي د آخري جواب د باوري رقمونو شمېر په دې کې د کوچني عدد سره یا د کوچني حساب سره څنګه وي؟ مساوي وي. دا د باوري رقمونو اړوند یو څو مثالونه الله دې وکړي پوه شوي وای. والسلام.